خاوند د خپلې ښځې سره په فیسبوک باندې دوستي شروع کړله خو دې ښځې ته پته نه وه چې دا زما خاوند دی. ویډیو راسره مکمل وګورئ، زموږ دپاره پکې ډېر ښکلی عبرت دی. ملګرو داسې وکړه چې د خاوند ولګېده او په فیسبوک باندې چې دی نو د خپلې ښځې سره دوستي جوړه کړه. دې سره بیا ګپ شپ لګاوه، تقریبا د شپږو میاشتو پورې چې دی نو ګپ شپ لګاوه د دې خپلې ښځې سره یار. خو ښځې ته پته نه وه چې دا زما خاوند دی او زما سره ګپ شپ لګوي. لکه دې داسې خیال وکړه چې دا یو بل کس دی او زما سره ګپ شپ لګوي، دا زما خوښ دی. نو چې کله داسې وشوله که نه شپږ میاشتې وشولې که نه دوی ګپ شپ لګاوه، نو دې جینۍ ته چې دی نو دغه هلک ویل که نه چې ته د خپل خاوند نه طلاق واخله، ته د خپل خاوند نه طلاق واخله او ته زما سره واده وکړه. خپل خاوند دی او ځان نه چې دی نو ناشنا کس جوړ کړی دی. نو دې چې دی نو د جینۍ رویه د خپل خاوند سره بدل شوله. دا به چې کله کور ته راغله د خپل خاوند بیا ښه نه ساته او د خپل خاوند سره بیا خبرې نه کولې. ورځ چې دی نو د خاوند ورته وایي که نه لکه دې خپل خاوند دی خو دا ورته وایي که نه چې ته د خپل خاوند نه طلاق واخله او ته زما سره واده وکړه. نو چې دغه خبره ورته وکړه نو دا ښځه چې راغله نو د خپل خاوند ته وایي چې ما له طلاق راکړه. د خپل خاوند ته وایي ما له طلاق راکړه او زه چې دی نو ستا سره نوره زندګي نه شم تېرولی او ته زما نه یې خوښه. دغه خبره ورته وکړله. بیا اخر کار داسې شوله که نه د جینۍ چې دا نو دې ورته ویل چې زه ستا نه خپل مور پلار کره ځم او زه ستا سره تعلق نه ساتم او ته چې دی نو ما پرېږده او ما له طلاق راکړه. دا اخر کار چې دی نو خپل مور پلار کره لاړه. چې کله د خپل مور پلار کره لاړه که نه تقریبا 3 میاشتې ویستې. بیا یې جینۍ چې دی نو مور ولګېده او د خپل زوم ته چې دی نو رنګ وکړو او دې ته دا خبره وکړه چې دی نو زما د لور له طلاق ورکړه او ته زما دا لور پرېږده. او بیا اخر کار چې دی نو دا جینۍ چې دی نو بیا را روانه کړه د خپل خاوند خپل کور ته یې راوستله. دغه جینۍ چې دی نو بیا ورته یوه خبره وکړله که نه چې ته ما له طلاق راکړه او زه ستا سره زندګي نه شم تېرولی. دغه خاوند چې دی نو دی به چې کله لرې شو بیا به ورسره خبرې شروع کړلې چې زه ستا سره واده کول غواړم او زه ستا سره میلاوېدل غواړم. او چې کله به کور ته راغی نو دا جینۍ چې دی نو رویه به بدل شوله. ملګرو اخر کار داسې شوله که نه دا جینۍ چې دی نو خپل مور پلار کره تلله او د خپل خاوند ته ویل چې ما له ته طلاق راکړه او چې دی نو ما اخر کار طلاق راکړه. نو د خاوند چې دی نو ویل چې ته مور پلار کره لاړه شه او زه چې دی نو په تا پسې پیپر درلېږم د طلاق او زه به تا طلاق درکړم. دغه جینۍ چې دی نو بیا د مور پلار کره لاړه او د بل کس سره خبرې کولې. دا خپل خاوند خو دې ته پته نه وه چې دا زما خاوند دی او زما سره خبرې کوي. دوی به د یو بل سره خبرې بیا کولې. نو د جینۍ ورته ویل چې ته راشه زه خپل مور پلار کره یم ته زما سره میلاو شوه. اخر کار چې دغه هلک چې دی جینۍ سره میلاویږي نو چې دا وګوري که نه د جینۍ ته چې دی نو ور وډبوي نو دې څه کې دا جینۍ چې کله ور کولاو کړي نو دې جینۍ دا خاوند د خپل خاوند ته بې عزته کې لګو چې ته بیا په ما پسې رالې ما ته نه ویل چې ته په ما پسې باندې راځې. دغه جینۍ ته چې دی نو دا خبره وکړله بیا ورته چې دی نو میسجونه او کال یې ورته ورایستې کړو. نو دغه جینۍ چې دا مکمل طور باندې بېهوش چې کله دا په هوش کې راله دا ماپیانې غوښتې چې ما معاف کړه زما نه غلطي شوې ده زما نه زیاتي شوې ده او که نه زه به چېرته هم داسې ونه کړم او ما معاف کړه یار. اعتماد نشته دی زما په تا باندې بروسه نشته دی ته چې دی نو ته زما ښځه نه یې. ملګرو په هغه ټیم کې چې دی نو ورته طلاق ورکړو او زندګي یې ختمه شوله. ملګرو په دې ویډیو کې زموږ دپاره ډېر ښکلی عبرت دی. ملګرو که نه که تاسو سوچ وکړئ که نه جینکۍ چې دی نو په هغه په هوش کې نه وي هغه چې دی نو لږ لالچ وله ورکړه نو هغه چې دی نو هوش چې دی نو هغه بېهوشه یې سمي او خپله زندګي چې دی نو تباه او برباد کړي د یو بل انسان دپاره. ملګرو په دې ویډیو باره کې تاسو وایئ تاسو به اوس وایئ چې هسې ځان له واقعي بیانوي. د واقعي کې ډېر ښکلی مطلب دی ملګرو چې جینکو له پکار دي چې د خپل خاوند عزت کوي. که چېرته چې دی نو دا یو پیر طلاقه شي یوه ښځه یا د خاوند د طرف یې لاړه شي نو د هغې زندګي تباه او برباد شوه هغه لاړه بیا بل څوک قبله هم نه. ملګرو نو چې څومره کسان مې ویډیو ګورئ ښه غوندې کمنټ وکړئ زما چینل ورسره ضرور سبسکرایب